أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. دروجین مخی زمنګ یو موضوع شروع اشراط الساعه په نوم باندې د قیامت علامات هم بیانول. منځ کې بیا صد حالات پوج باندې او د رمضان المبارک دای سره متعلق بعضی موضوعات هغه بیان کړ، نو دغه وجنه هغه موضوع زمنګ نه پاتې شي و. نن منګه بیرته دغه موضوع ابتدا کو او دغه باقی کم عنوانات چې دغه بیانو. د قیامت منګ ډېر علامات بیان کړیو، تقریبا یا شپږ درش یا و درش علامات هم بیان کړیو. یو بل علامه د قیامت هغه ده چې قیامت د راتلو نه مخکې به دا لیکل چې کمی نو دا به ډېر زیات شي او د کتابت دای انتشار بډیر زیات وي، باندې دای عام کېدل بډیر وي. لکه یو حدیث کې راغلی دی، امام احمد خپل مسند کې نقل کړی دی او ډیر شواهد دای موجود دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د قیامت یو څو علامات هغه بیانوي، نو فرمای ان بین یدی الساعه، د قیامت نمخ کې دا د علامات یو پکې دا دی وظهور القلم، د قلم عام کېدل او د قلم ظاهرېدل. د دې نه څه مراد دی؟ اهل علم د دې تشریح دا کوي، د قلم ظاهرېدل او د قلم عام کېدل نه مراد کتابت ته، یعنی وسائل العلم چې کوم دي دا ډېر عام شي، د علم ذرایع د علم وسایل ډېر عام شي. او د دې دغه حدیث سره منافات نشته چې کوم حدیث کې راغلی چې علم به اوچت شي، یعنی د علم وسایل به ډېري خو علم به څوک کوي نه. او په دې وخت کې موږ وګورو تقریبا د علامه موجود ده چې د علم اسباب د علم وسایل ډېر زیات شول، خو علم څوک نه کوي، کتاب او سنت څوک نه یادوي. د خلکو عذر د خلکو باندې ختم شوی، مخکې به خلکو عذرونه پیش کول. چا به عذر دا پیش کاوه چې یاره جی زما کور کې څوک نشته، زه په علم پسې نشم وتلی. چا به یو عذر چا بل عذر، هغه ټول ختم شول. نن کور کې دننه تا ته علم ښودلی کېدلی شي په نیټ په ذریعه باندې، د میموري کارت په ذریعه باندې. اگر چې برای راست استاز نه ازدک نه کول هغې ډېرې فایدې دي، لیکن که څوک دا بانه پیش کوي چې یاره جی ما ته ټیم نه میلاویږي او زه مسافر یم، زه کاروبار کوم وغیره، نن به ته کاروبار هم کې او تا ته په بغوږ کې د عالم درس هم سټارټ وي. لیکن د هغې سره سره ډېر خلک زمونږ چې وګورئ دغه علم ته توجه نه کوي، کتاب و سنت ته توجه نه کوي، قرآن درسونه هغه نه اوري، بلکې د هغې په ځای باندې په نورو اشیاو کې مبتلا خپل ټیمونه ضایع کوي. نو څوک په فیسبوک باندې ټیم ضایع کوي، څوک په واټساپ باندې ټیم ضایع کوي، څوک په یوټیوب باندې غلط فلمونه ګوري په هغې ټیم ضایع کوي، څوک یو شی ګوري څوک بل شی ګوري. او قیمتي اوقات چې دا اوقات بیا ته نه راګرځي، دا ټول په دې اشیا باندې خلکو ضایع کړه. ونه یو سړی چې هغه د ورځې یو حدیث سره یو حدیث په ورځ کې په 40 غنټې کې یو حدیث هم دی زده کوي، نو په کال کې 315 حدیث ته یادولی شي. په کال کې صرف یو حدیث چې دی یادوي، دارنګه یو آیات چې دی یادوي. خو لیکن د وخت قدر او قیمت هغه زمونږ نه ختم شوی دی، موږ سره دې قدر او قیمت نشته دی. نن که ته چاته نصیحت هم کوې چې یاره دا وخت مه ضایع کوه، نو بس تا باندې بدنامي لګوي او تا باره کې به وایي چې مړه دا دنیا دا الله څه خبر دی، دنیا کم حد ته ورسېدله، دی دا اوس هم د اتي په غوږ کې ودرې وایي دنیا هغه سر ته ورسېدلو، نو تا څه وکړو؟ تا څه کم ملک شړشم کو،
تا کم جازونه پاسول او کم ټینګونه تا جوړ کړو نه دی د دنیا څخه फायदा حاصل کړو نه دی دین څخه फायदा حاصل کړو هیڅ شي نشوي منګه اوس په دې وخت کې تاسو ګورئ وخت کې منګ ګورو نو د علم ترغیب خلکو لمون ډیر ورکو یار جی مدرسې تراشه علم یاد کړي کتاب او سنت یاد کړي یو سړی چې دی یو سړی بدسي هغه ته بتوي چې یار جی قران زده کا حدیث زده کا راشه تا ته دل تپری درسونه بکی قران هم پری حدیث هم پری نور کتابونه هم پری وتا ته بیانېږي څوک ناراضي وتا او کبیر سکولو د کالج خبره راشي نو پای کې بسې با د داخلي پیس جدای د ماهانه پیس کم دی هغه جدای یونیفارم چې کوي دغه پیسې به جدای د کتابونو پیسې به جدای مانا هر لحاظ سره چې وګوره پیسې بار بار پیسې به غواړي خو هغه ته هر یو سړی روان دی او تاسو وګوره په سکول په کلاسونو کې د یو سکول خبره کوم یو کس به ته ویل سکول کې یو کلاس چې کوم د یو کلاس تقریبا 5م کلاس یا د شپږم کلاس یاد او ویل دا څو یې دی دا ویل A B C D E F پورې دومره ایسی دی خواب کی او زبنګ چې د مدرسې کلاس کې وګوري 2 کسان 3 کسان 4 کسان نو وسایل علم ډیر سو کې علم نه زده کوي او دای د پاره خلک باندې به سګوري دا خبره ز اکثر بیاناتو کې کومه زمنګ د عام خلکو ذهن دا دی چې خپل بچي کزه علم توبه سم مدرسې توبه سم دا به سوال څه خوري په مولاتوب کې څه شي دي دا به خوري څه شي سوالونه به خلکو ته کوي او بل طرف ته یو خبره مشهوره ده بے ادبی دی معافی یو خبره دی خلکو منس کې مشهوره ده دی وای مولیان خوراک ډیر کوي وای دا وای کنه وای مولیان خوراک ډیر کوي نو ته خو چې دی مولا شه دی به څه خوري نو چې مولیان خوراک ډیر کوي نو دا اغلا کوي کنا خاور ډیر خوري کنا چرته واخره شو کوي هغه ډیر خوري سا خبره کې خدان تناقض دی مولیان به خوري سو بیا وای مولیان خوراک ډیر کوي وای علماء چې الله کم خوراک ور کوي کنا دا وزیر اعظم هم نشي خړلې وزیر اعظم نو ته پوسټو کې یا بچته بلډ پریشر یا بچته شوګر یا به یو شی یا بل شی او وخت کې پنجاب کې والد دی هغه ویلما سره یو کس ویل ډېر غټ افسر ونته ویل ما ته ویل چې راځي زماره سي شوق شته چې خپل معشوم علم تو واسم خو بیا یره دار سره د شهر جی د نوکری او غیره سنې نه دا بس کوي دا بس خوري بچي به زخوري ویل ما چې سیدنا بس ما د سونل خزان سره جمعې خطبه لبوتو جمعې خطبه له وبوتو پنجاب کې دا طریقه را چې کله جمعې خطبه وشي نو بیا دا مسجد چې کوم متولیان وي او کوم خاص خلک وي دیو دا عالم سره او د خطیب سره دا ټول کسان یو ځای خوراک کوي د غرمه د ماسپخین روټي ویل کله چې خطبه وشو خوراک تکینا سو روټي تکینا سونو ارشه راول زما مخه تک دا ارشه راول زما مخه تک دا یو راتوي شیخ صاحب دا والا بل ته شیخ صاحب دا والا بل دا والا د تاړو څو څه توجه نه کی حالکه غټ افسر نه بار تراو ته جیل ماته ویل شهر جی ماته نه تاسو کړو څه جواب درانه کو علم ورته جوړ غټ بي وقوف نه ویل چې ولی علم ورته چې تا ویل چې مولا بڅخوري دا وستا څه حیثیت او زما څه حیثیت ولته تا ته چا غیام نه ارتل مخې ته خپل د خوراک کاو اور سړی ما ته ارسل مخې ته کول تخپل قدر نه پیژني تخپل عزت نه پیژني زمارونو په خپل بچو علم وکي اوس مدارس شروع کی اوس مدارس آغاز دی خیر دې موږ دانه وو چې راځي دنیا علم هغه کوي موږ د خلاف نه یو لیکن په کور کې ستاد صدور بچی دي زدري خو د دنیوي تعلیم ته استرین دا یو بچی خو مدرسې ته کم سي کم واسه کنه یو بچی او دا علماء چې کم موجود دي تاسو را ټول مرجون دي دا بمرینا نور بچو کې علم نه زکای کنا
هغه حدیث ما تر یادېږي، هغه حالات ته حالات روان دي. امام ابو داود روایت نقل کړی دی. داسې وخت را روان دی خلق به مونځ نه پیژني، خلق به روژه نه پیژني، حلال حرام به نه پیژني، صرف لا اله الا الله دا کلمه به پیژني. څو به یې تپوس وکړي څنګه چل دی، اوس په دې باندې موږ خپل نیکونه او پلاران په دې باندې موږ موندلي دغه کلمو یې نور راته څه نه دي یاده، صرف لا اله الا الله به ورته یادوي. حق طرف ته حالات روان دي. الغرض د قیامت د علامونه یو علامه ده چې قلم به ډېر عام شي، لیکل به ډېر عام شي. لیکل کتابونه تاسو ګورئ، د ورځې ورځې څومره کتابونه چاپ کیږي. په دې فیسبوک تاسو ګورئ دا خلک دومره وزګار دی چې دومره غټ پوسټ په هره ورځ لیکي، غټ پوسټ په هره ورځ لیکي دی. او دا هم پکې لا خلک معلوموي پوسټ کومه چې څومره زما فالورز دي، څومره ما خلک چې کوم زما د غریب مینوال دي، کمنټس کې څه راځي ماته. هر یو سړی دا معلومات کوي خپل مړه فالور ستا لکونو شول څه وبې وکړي چې خپل الله ته نه خپوي په دا فالور څه کوي. بل علامه د قیامت د علامونه هغه د التهاون بالسنن والنوافل. سنن کم سنت چې دي په هغې کې سستی کول، د مانځه چې کم سنت دي په دې کې سستی کول، دا د قیامت د علامونو یوه علامه ده. امام ابن خزیمه روایت نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے ان من اشراط الساعه ان يمر الرجل بالمسجد لا يصلي في ركعتين. یو سړی په جمعات باندې تیریږي او 2 رکعات تحیت المسجد باندې کوي. دا قیامت د علامونو یو علامه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دا کړی اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل ان يجلس. کله چې په تاسو کې یو تن جمعه ته داخل شي 2 رکعات مونځ دی وکړي مخکې د ناستې نه. د جمعې خطبه څومره اهم کار دی، دومره اهم شی دی د جمعې خطبه چې د جمعې د خطبې په دوران کې حدیث صحیح کې راغلی دي که خپل ورور مسلمان ته دې ویلو چې انصت خبرې کولې تا ورته ویل انصت چپ شه لکه فقط لغو ته سم جمعه ونه شوه، دومره به خاموش کینی خپل ورور مسلمان تام نشي ویلی چې چپ شه. لیکن داغی باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم سے فرمائی حدیث مسلم کی را دی اذا دخل احدكم المسجد يوم الجمعه والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. تاسو کې تن جمعه منزل راغې امام خطبه وای 2 رکعات تحیت المسجد وکړه او مختصر وکړه خیر دی، دومره هم دی. دا د قیامت علامه ده چې سړی به په مسجد تیریږي او 2 رکعات مونځ به نه کوي. یو روایت کې داسې راغلی ده انس بن مالک رضی اللہ عنہ پر روایت کی امام ابو داود طیالیسی په خپل مسند کې نقل کړی او فرمائی موقوف روایت ته ان من امارات الساعه د قیامت د علامو دارا ان تتخذ المساجد طرقا چې د جمعهتون به خلق لارې جوړ کې لارې لکه په لاره سړی تیریږي مونځ نه کوي کنه دا قرغه جمعات باندې به خلق تیریږي را تیریږي څوک به مونځ نه کوي. چې دا نبی صلی الله علیه وسلم د تحیت المسجد په باره کې دا ویلي نو پاتې شو سنن رواتب ماسپښین لمانځه نه مخکې 4 رکعاته سنت، وروسته 2 رکعاته سنت، د ماښام لمانځه نه وروسته 2 رکعاته سنت، د ماسخوتن لمانځه نه وروسته 2 رکعاته سنت او ویتر، د سحر د لمانځه نه مخکې 2 رکعاته سنت. دا ټول سنن د دې چې څوک سستی کوي په دې کې دا هم د قیامت د علامو یو علامه. زما ورونو په دې باب کې سستی مه کوئ. بل ورځ یو عرب یو ناشتا پوسټ کړی زما ډېر زیات خوښ هغه حساب لګولی و چې په ورځ کې او په شپه کې سنن رواتب دا څومره دي 12 رکعات 12 رکعات دا سنت مؤکد دي او 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت سره ویتر هم شامل کا زه 3 وسه شامل کا نو 15 رکعت شو. د دې بیا ته حساب ولګوا کم سړی چې سنن رواتب سنت مؤکد ادا کوي د حال ګوره د درجه ګوره کم سړی چې نه ادا کوي نو 12 رکعات دا سنت مؤکد او 3 رکعات ویتر دا په کال کې تقریبا جوړیږي 5475 رکعات دا په کال کې. وس زمنګا یو سړی چې داغه عمر د عبادت موږ به سي متوسط درجه والو 40 سال عبادت مثال په تور 40 سال عبادت 15 سال برواله 40 سال کې زمنګ د رکعاتونو تعداد څومره جوړیږي
دا جوړیږي 9,35,000. یعنی 40 سال کې زمنګ سنت موقت چې من کوو د دې تعداد جوړ شو 9,35,000 رکعاتونه. او بیا په هر رکعت کې څو سجدي دي؟ 2 سجدي. هر رکعت کې بیا 2 سجدي. دا بیا څومره حد ته ورسېده چې سړی په هر رکعت کې 2 سجدي هم لګوي. 9,35,000 ل بیا په 2 کې ضرب ورکړه، دا څومره شو؟ اوس حساب نه معلوم. او په حدیث کې راغلی په هر یو سجده باندې الله په ورځ د قیامت انسان له په جنت کې درجه اوچتای. په خپل اندازه ولګو چې ته سنن رواتب سنت مؤکد چې کوم ماسپخین نه مخ کړي روسري وغیرہ د دې ولې اهتمام نه کې، ولې سستی کې په دې باب کې؟ دا خبره مې یاد لري ډېر خلک الزامونه دا لګي یا رجی دیو سنت نه کوي، دیو سنت نه کوي. وایي دا یو الزام دی، یو بهتان دی چې خلک یې لګي. موږ چې د سنت زمره ترغیب ورکو ان شاء الله دا بل چا نه ورکړي د خیره، بل چا سری بوله ورکړي نه دی. سنت خو موږ ترغیب خلکو ته ورکو، دا خو سنت مؤکد دي. موږ معمولی سنت چې د خلکو په نظر کې معمولی، موږ دای خلکو ته ترغیب ورکو الحمدلله. خو یو سړی چې ستا بدنامي خامخا بهتان خو بلګی کنه، سو یو پیشاړه او پتا پس یو دروغ به پتا سو په پتا پس وي ستاره بدنام ول لپاره به یو ټکی منستر آرته چې ګور دا خبره وکړه دا خبره وکړه. موږ به صرف دومره جواب کوب چې لعنت الله علی الکاذبین، بس په دروغجنو الله لعنت وینم. الله رسول خبر لرادم چې د قیامت یو علامه غدار چې خلک با په سننو کې سنتو کې سستی کوي. دې باب کې سستی مکو ټیم په دومره نه لګي او کو لګي دا خدای عبادت باندې ولګي دا چې په ګنټو ز فیسبوک ته ناشته ما یا بینک ته تلې مو پیسې رااله مو الته ګنټه انتظار کومه نو کوي 2 رکعات باندې 15 منټه ما ولګول کوم دنیا ورانه شو. خو شیطان موږ نه پری دی خبره تا. بل علامه د قیامت د علامونه غیر انتفاخ الاهله، میاش په پیوړ شي میاش دا بغټ ښکارا کی. دا یو روایت کې راغلی دی او دې باندې پوره تفصیلی کلام په سندونو باندې شیخ البانی رحمه الله سلسله الحدیث صحیح کې کړی. یو روایت کې سره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من اقتراب الساعه انتفاخ الاهله، د قیامت د علامونه یو علامه دار چې میاش کوم د اولی او د دویمه دا پیوړ شي دا بغټ ښکارا کی. بل روایت کې سره غری من اقتراب الساعه انتفاخ الاهله، د قیامت د نزدېکت نه یو نه خدارا چې میاش په پیوړ شي. و ان ير الهلال لليله، او میاش په خلق ویني حران کتاب الاولی فيقال لليلتين، خلق بوش دا خور دویمه ده دومره میاش پیوړی چې خلق ویني خلق حال لار چې دا اولی میاش وی خلق بو یار دا خور دویمه ده دویم دا اولی میاش کړي دونه غټي او دا اولی میاش کړي دل تخکاری. دا به خلکو په ذهن کې دا یو خبره غورځيږي چې دا دویمه میاشت ده حالای چې بدل اولی دا قیامت علامه ده. لکه اوس تاسو ګورئ بل علامه د قیامت د علامونه هغه د عدم التثبت فی نقل الاخبار، احادیث په باب کې تحقیق نکول بے تحقیق حدیث نقل کول دا قیامت علامه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سيكون في آخر امتي اناس يحدثونكم بما لم تسمعوا، په رسلی امت کې زمات څخه خلق وي تاسو ته د حدیث بیانې چې تاسو باندې اوریدلی انتم ولا اباؤکم نستاسو پلاران به اوریدلی نیو نو کړو باندې اوریدلی فاياكم واياهم، ځان دا غیده موساته یغید ځان نو موساته. دا امام مسلم خپل مقدمه کې نقل کړی. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هغه داسې فرمایي ان الشیطان لا يتمثل، شیطان چې کومه دا شکل جوړي فی صورت الرجل، شکل له سره جوړ کی فیات القوم، یو قوم تورشی پاسی یعنی ز بیان کوم جی دلته ز بیان کوم فیحدثهم بحدیث من الكذب، دروغ روایت ته بیان کی حدیث کې راغلی دی. فیتفرقون، بس خلق جدا شي بس بیان وکي عالم سے خلق جدا شي. فيقول الرجل فيهم يصلي بك وي سمعت رجلا اعرف وجهه، ما دي يصلينا اوریدلی چې شکل پیژنم ولا ادري ما اسمه، خلو میرا تن معلوم هو چې خصه حدیث بیان کوي. يحدث
دا امام مسلم خپل مقدمه کې نقل کړي. موږ ځکه د خلکو ته ویو لګي احتیاط نه کار اخلي، احتیاط نه کار اخلي. نو دا قیامت علامه ده. اوس واقعي څومره خلک لګیاري چې په پیغمبر باندې دروغ وایي او دا فیسبوک ته سم ډکړی دی. په فیسبوک باندې سیبا عام شي ګوري او زه ته یو کس لاړ شي بیان بو کی یا رجی پلانی مسجد ته یو مولا راغلی خو یار ناشنا حدیث بیان کوم چرته نو اوریدل وسه پوری اوبه سوچ دروغ ویلی په نبی باندې یو کتاب کې هم نه نقل اور ځان به حدیث ویری او سوسه په سوشل میډیا باندې ډیر لګی دي. تاسو خیال لرئ په سوشل میډیا باندې چې ګوري الته به اویل اب دروغ په حواله پکې ورکی لیکلي به کې صحیح بخاری او نمبر به پکې د حدیث ور کړي. مونږ کړه نمبر وګورئ چې د نومو نشانه نه ابن ماجه کې پلانې نمبر حدیث دروغ وي سوچا. ها دا مطلب زمانه دی کې چاري بدسي بعضی حوالی بالکل صحیح وي لیکن اکثر خلک داسې کوي اوس په دې وخت کې په سوشل میډیا باندې دروغ حدیثونه نقل کوي او دې ته فکر نه کوي خلک. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قال علی ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. چا چې بابا یو خبر ویل چې ما نه ویلي ځان په جهنم کې ځای تیار کی. اور رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي کفا بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. د یو سړي د پاره دا دروغ پوره دي چې کومه خبره دی او بس یې خلکو ته بیانوي. حدیث باب کې لګي احتیاط کوي زبرلو دی باندې علماء زخپل زارش نه کړی دا زارش نه کړی دا د حدیثو په تحقیق باندې دراویانو داغي په صحیح او ضعیف باندې راشه مکتبه عمل ته بوز ما سره لوک کتابونه ډیر راسنه دي. خو تاسو ته چې زوخه ما چې په دې راویانو باندې چې کوم د حدیث راویان څو کتاب لیکل شوی دي. تهذیب التهذیب د حافظ ابن حجر 14 جلد کې، تهذیب الکمال د امام مزی 35 جلد کې، تاریخ اسلام د زاوی 40 جلد کې، تاریخ د ابن عساکر تاریخ دمشق 70 جلد کې، تاریخ بغداد 14 جلد کې، سیر علم النبلاء 35 جلد کې، تهذیب الکمال علاوه نور تقریب التهذیب داری میزان الاعتدال الکاشف تزهبی دا ټول راویانو کتابونه دي. په دې باندې راویانو باندې بحث لیکل چې دا راوی څنګه درجه کې دی حدیث دا راوی دا روایت نقل کړي د پلار سنمو د نیکه سنمو د ور نیکه سنمو استادان څو دي شاګردان څو دي چانه سبق ویل کمزه کې سبق ویل په درس یودو کې اخناسو حافظه خراب وکړه ټیکوا دروغ خو نه ویل خلک دوک کول خو نه خطا کېده خو نه ګناي کبیره خو نه کوله دا ټول تفصیلی کړي د دوبر مهنت لاړ سینوي وړو چې بس نن ماته چا حدیث بیان کړو بس فوراً به زمانم دغه مهنتونو د علماء سین ویوړل. زمارو لک تحقیق د محققین علماء ته رجوع کوي په دې کار نه کی چې پلاني مولوی سے بیان کو په ټیک ته کتابونو نقل کړی دي کتابونو کې اشتره خدای سره سره زمم فارغه کړی دا چې تدا راویان ګورا چې بری کې کوم روایت صحیح ده کوم روایت ضعیف ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې نه پیشنګوئی دا ور کړی دا خلک په ما باندې بدرو وای زکه خو دمکی ور کړی و من قال علی ما لم اقول فليتبوأ مقعده من النار. نبی چې دا دمکی ور کړی و چې چا زما باندې یو حدیث جوړ کو چې ما نه ویلې ځان دې په جهنم کې ځای تیار کړي خو څه نه ویلی اته پته چې دا به خلک کوي. هارون الرشید په دور کې یو زنديق په باندې دا ثابت شو چې دغه ځان حدیث جوړي. عبد الله ابن مبارک رحمه الله موجودو فتوی د علماء ته پوښتنه کو چې دې سړي څه حکم دی القتل ک زنديق ته ویل کله چې هغه قتلاو هغه زنديق وی ما 15000 حدیث جوړ کړی په نبی صلی الله علیه وسلم پسې می تپری دی او دغه به تاسو څه کوي زم ما غزم خو قتل نه وای څه کوي. هارون رشید عبد الله ابن مبارک ته قتل عبد الله ابن مبارک ته وای مړې کا هغه د پاره الله د سړی پیدا کړی سو علماء الله پیدا کړی چې د نبی حدیث په دسه سفار او باسی لکه د اخکلی شو وړونه چې دا یخت سړی را پاک راو باسی د قشان به تی پاک راو باسی د موخ کړه د قشان ته در قیامت تعالی امر زمارونو. لہذا چې کلم حدیث اورې د محققین علما چې کوم د حدیث تحقیق کا ګوریاري ونه د حدیث تحقیق چې څوک کوي ایت لګ رجوع کوي. فیسبوک کې حدیث ولید ټک دواره مشیر کوا لاش محقق عالم نه تاسو کوم محقق ته ویم ګورې محقق عام نو کوم چې د حدیثو تحقیق کوي هغه نه تاسو کوي دا حدیث څنګه دی دا صحیح دی کنا ضعیف دی حدیثو کې شته دا او کنا ځان چا جوړ کړي هغه به تاسو وایي چې صحیح دی بس تعالی مخې لراشي چې ته خسته خبره جوړسته نشر کې خسته خبره ټیک ده
اخ استواله په خپل ځای باندې دی، لیکن نبی ته نسبت کول وی خبره چې هغه نه ویلي دا غټ جرم دی، دا غټه ګناه ده، ګناه کبیره ده، ځان جهنم کې ځای تیارولي. لہذا دې باب کې لګي احتیاط کوو. دا قیامت د علامون یو علامه تقریبا اوس موجود ده او ځینې خلک پکې لا دا وایي تاسې هر حدیث ضعیف دی او ضعیف دی ضعیف دی، یو پکې لا دا وایي، یو پکې لا لګیا دی. ما پرې سوشل میډیا باندې دغه یو بیان وکړ ته یو بدعتي لګیا دی، دا خلک وایي چې دا ضعیف دی، نو چې ضعیف شنو وایي حدیث بنالې وایي او چې ستا پلار کمزور نو هغه ستا پلار نه وي، د توسور دا کوم ځای ته لاړو او چې ستا پلار ضعیف نو ته به هغه ته پلار نه وي. دا دومره جاهل دی چې دې په دې نه پوهېږي چې په باب د حدیث کې ضعیف څه ته وایي. یو ضعف د بدن کمزوري ده، هغه مراد نه دلته په باب د حدیث کې ضعیف دا معنا را چې دا خبره د نبی نه ده. او دلته که زما پلار کمزور دی زه ته پلار یم، چا انکار کړی چې دا زما پلار نه دی؟ باب د حدیث کې تو بدعت څومره جاهل دی چې مولا داسې خبره کوي نو د امیر به سړی څه ګیله وکړي. یو پکې لا لګیا وایي ضعیف دی نو ولې غاښونه ختلي، ملایه راټیټه شوې ده. دا مسخره ده. اوس دا په دې مخکنو محدثینو پسې مسخره ده، استهزاء کولی په هغې پسې. دا من اجهل الجهلا دی، دا غټ جاهلانو جاهل دی. تا علم سره پاره کاو چې تا اوسه پورې د ضعیف معنا ونه پېژندله چې په باب د حدیث کې ضعیف څه ته وایي. خلکو له دوکه ورکوي، عوام خلک دوکه کوي، ته به عوام دوکه کوي، خو علما نشي دوکه کولی او دا علما به انشاءالله دا عوام بیرته پوهې کوي. باب د حدیث کې ضعیف معنا داره چې دا خبره د نبی نه ده، دا په نبی پسې چا دروغ ویلي دي. لہذا بعض خلک داسې دي داسې خلکو نه به سړی څه ګیله وکړي. لیا ما ځکه وویله چې محققین علماو ته رجوع کوئ، محققین علماو نه تپوس کوئ. انشاءالله تعالی د جمعه کې به د قیامت علامې نور انشاءالله بیانو چې پای کې ودی کثرت شهادت الزور دا به انشاءالله ولا علامې دروغ گواہی کول، دروغ گواہی کول چې خلک په دروغ باندې ډېر قسمونه هم کوي او دروغ هم وایي. د دې انشاءالله آینده جمعه کې بحث کوو. الله رب العالمین دې منګه صحیح مؤمنان متقیان جوړ کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.